د لوی او مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1403 کال د چنګاش 12مه نیټه ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. په دوحه کې د ایران او پاکستان له ځانګړو استازو سره د مولوي ذبیح الله مجاهد کتنه. په دې کتنه کې د درې اړخیزو اړیکو د پراختیا، د همکاریو پر اهمیت او د سیمه ییزو اړیکو په اړه ټینګار وشو. د مسکو لخوا پر اسلامي امارت د بندیزونو د لغوه کېدو څېړنه. اسلامي امارت د افغانستان اوسنی حاکم دی او باید د دې حقیقت په درکولو سره ورسره چلند وشي. او د صهیونیست رژیم له زندانونو د 55 فلسطیني بندیانو آزادېدل. بندیان د اسرائیلو لخوا په وحشیانه ډول شکنجه کیږي. زه محمد صادق فروتان یم. دا هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې دوحه کې د افغانستان لپاره د ایران اسلامي جمهوریت له ځانګړي استازي ښاغلي حسن کاظمي قومي سره کتلي دي. د ښاغلي مجاهد په وینا یا د کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې او پر سیمه ییز اتصال ټینګار شوی. د اسلامي امارت ویان د غرض د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره هم کتلي او پر یو شمېر موضوعات خبرې کړې دي. د اسلامي امارت پلاوي همداراز د ترکمنستان، سویس، امریکا، جاپان او جرمني له استازو سره هم لیدلې دي. مالیه وزارت وایي چې دغه وزارت وزیر مولا محمد ناصر اخوند د ازبکستان له یو شمېر پانګوالو سره کتلي. د یاد وزارت په وینا مولا محمد ناصر اخوند په دې کتنه کې ویلي چې هیواد کې پانګونې ته اسانتیاوې برابرې شوي او بهرني پانګوال دې له دغه فرصت څخه په ګټې اخیستنې په ډاډه زړه افغانستان کې پانګونه وکړي. ورته مهال ازبکستاني پانګوالو هم ویلي چې د افغانستان په کانونو، برېښنا او یو شمېر نورو برخو کې پانګونې ته لیوالتیا لري. او په یو بل خبر کې ملګرو ملتونو کې د روسي دایمي استازي واسیلی نبینزیا تېره ورځ ویلي چې مسکو د اسلامي امارت پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو د څېړنې په حال کې دی. ښاغلي نبینزیا زیاته کړې چې د اسلامي امارت چارواکي د افغانستان اوسني حاکمان دي او دې واقعیت ته په کتو باید له هغوی سره تعامل وشي. او په پای کې یو شمېر رسنیو د فلسطیني چارواکو له قوله راپور ورکړی چې اسرائیلو تېره ورځ د اشرفا روغتون مدیر ابو سلمیه په ګډون 55 فلسطینیان له زندانونو څخه آزاد کړي. ښاغلي ابو سلمیه له زندانه تر آزادېدو وروسته ویلي چې فلسطیني زندانیان د اسرائیلو له لوري په بېرحمۍ شکنجه او ځورول کیږي. نوموړی د تیر کال په نومبر میاشت کې وروسته له هغه ونیول شو چې اسرائیل ځواکونو د شفا پر روغتون برید وکړ. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تاسو کولی شئ د اوروډ څېړنیزې او خپرندوی ادارې بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.